چې څوک هم زنا کوي نو هغه ته به دا 4 قسمه سزاګانې میلاویږي په دنیا کې ښه او په دې کې 4مه سزا چې کومه ده نو هغه نه که تاسو خبر شئ که تاسو له څوک کروړونه روپۍ درکوي او د دنیا د ښایسته والي نه ښایسته جینۍ وي که نه چې هغه ته سړی ټینګېدی نه شي نو تاسو به ورسره هم زنا نه کوئ نو دا 4 قسمه خبرې راسره واورئ تاسو ته به اوس پخپله پته ولګي او دا ویډیو د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ ملګرو له چې څوک زنا کوي که نه نو د هغه نه الله پاک ډېر زیات نفرت کوي ښه د دنیا کې ډېر زیات بدې شي نفرت یې ډېر زیات کوي نو چې څوک زنا کوي نو الله رب العزت ډېر زیات نفرت کوي دویم نمبر څوک چې زنا کوي نو په هغه باندې دنیا تنګه شي د هغه کومه د اوسېدو ټکانه چې نو هغه ځای پې تنګ شي خفه یي په دنیا کې ډېر زیات تکلیفونه ورته وي او دریم نمبر چې څوک زنا کوي که نه په هغه سړي باندې هر ټیم غربت وي غربت سره مخامخ وي تنګي پې وي رزق ورته تنګي وي رزق ورسره نه وي همیشه خفه وي د رزق په طلب کې ګرځي کله یو ځای ته ځي کله بل ځای ته ځي خو د زناکار سړي درېیمه نښه دغه ده او څلورمه نښه دا ده ملګرو د دې نه ځان خبر کړئ ښه دا نښه نه ده دا نښه نه تاسو خبر شو نو تاسو به چېرته هم زنا ونه کوئ په زناکار سړي چې دی که نه نو چې هغه کله زنا د یوې ښځې سره وکړي د یوې جینۍ سره وکړي نو ملګرو د هغه قرض به چې وي نو د هغه د کور نه به ادا کېږي ملګرو د هغه د مور نه د هغه د خور نه د هغه د ښځې نه که د هر څیز وي د هغه قرض به ادا کېږي دا هغه 4 قسمه خبرې دي دا هغه 4 خبرې دي که چېرته تاسو زنا کوئ که نه نو تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ دا 4مه خبره نه ده دا حقیقت دی ملګرو د ډېرو خلکو د نوتې دي که نه نو بیا به تاسو ته پته ولګي ما ټول ته خواست دی چې دا ویډیو د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې څوک هم زنا کوي نو چې هغه ځان د دې خبرې نه خبر کړي ګوره ستاسو دا قرض چې دی دا ګوره تاسو ته پاتې دی دا به ستاسو نه په دې دنیا باندې وځي که څوک هم د زنا طرف ته کوشش کوي د زنا سوچ کوي نو دا ویډیو د ځان سره سیو کوئ او دا ویډیو د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې تاسو ته پته ولګي چې چېرته هم زنا سوچ به هم ستاسو بیا نه وي زما ټول ته خواست دی چې ویډیو ضرور شیر کړئ په کمنټ ضرور یو کمنټ ښایسته غوندې کمنټ ضرور وکړئ